د یوې شیبې لپاره ویډیو ودروئ. د 27 جمع 1 حاصل څو کیږي او وروسته که امکان لري پیدا یې کړئ. 27 جمع 10 څو کیږي؟ ډېر ښه، نو راځئ چې یو ځای سره حل کړو. شاید دغه یو په اسانۍ ترسره کړئ. تاسو به له ځان سره ویل که زه یو زیات کم وروسته له 27 لوړه نمره به وي. کیدای شي له 28 یو زیات ولرو. دا تمرین سرته رسوم. دلیل یې دا ده چې زه په رښتیا د اعدادو د ځای په هکله سوچ کوم. نو دلته 27 عدد مونږ یو دوه د لسیز په ځای کې لرو. دغه لسیز ځای ده. دلته او وروسته مونږ لرو او د 21 په ځای کې. کولی سو 27 عدد د 12 په ډول رسم کو. زه 2 ګروپه د 10 دلته لرم او وروسته او دانې یو هم دلته. او که زه یو ډیر ولرم هغه یو ډیر له 2 څخه په انفرادي ډول لري نو ما سره به څه پاتې شي؟ ښه، زه اوس 12 لرم. زه تر اوسه 12 لرم، مګر اوس به زه څو دانې 21 ولرم. 21 ګون 1 2 3 4 5 6 7 8 نو دغه 28 کیږي. دغه د تاسو لپاره حیرانونکې به وي، مګر په رښتیا ډیره مهمه ده چې په هکله یې سوچ وکړو. کله چې تاسو ریاضي ډیر زده کړ تاسو لپاره ګټور وي. اوس راځئ همغه شی له 27 جمع 10 سره ترسره کړم. ما پخوا ویلي وو 27 چې له 12 او 7 دانې یوه جوړ ده. له 10 یو د یو په ځای نه ده. له دې کبله دغه یوازې یو نشي. د یو عدد دلته د لسیز په خانه کې ده. له دې امله مونږ لرو 1 او 0 1. مونږ لرو 10 عدد یوازې د 10 ګروپ څخه دلته. او کله چې تاسو دغه سره یو ځای کوئ د هغه حاصل به څه وي؟ ښه، اوس تاسو 1 2 3 تر 10 لرئ. 3 دانې 10 د لسیز په ځای کې کېږدئ. تر اوسه تاسو 1 2 3 4 5 6 7 به ولرئ. 21 دانې. پاملرنه وکړئ، دلته کله چې تاسو یو زیات کړ تاسو خپل 21 خانه د یو په اندازه لوړه بوتلله. کله چې دلته تاسو 10 زیات کړي چې یو دانه 10 په سمه توګه تاسو د 21 خانه پورته بونه تلله، بلکې د لسیز خانه مو پورته بوتلله.